ملګرو بیا هم یو ځل بیا فرانسوي درس د A1 په سلسله کې تاسو ته په خیر راغلاست وایم. نن ورځ موږ د معرفي د ځان معرفي کولو په اړه غواړو چې خبرې وکړو. یعنې زموږ درس د سو پریزانتې یعنې ځان معرفي کولو په اړه دی. نو کله چې موږ خپل ځان معرفي کوو څنګه خپل نوم وایو او خپل نشنالیتي وایو چې د کوم ملیت هستو، څو کلن یو او چرته اوسیږو. معمولا دلته چې تاسو یو چرته ځئ تاسو نه پوښتنه کیږي voyez vous présenter s'il vous plaît، یعنې وایي خواهش کوم تاسو نه چې خپل ځان معرفي وکړي. نو که تاسو نه دا پوښتنه وشو نو تاسو وایي ما دلته مثال لیکلی دی je m'appelle جمیلی جاوید، یعنې زما نامه جاوید جمیلی دی. ښه دلته چې ما جمیلی لیکلی دی دا نوم دی، ښه یعنی تخلص نوم، او دا ښې نوم دی. خب تاسو پوهیږئ چې نوم دوی تخلص ته وایي. که یو څوک درنه نوم پوښتنه کوي یعنې ستاسو تخلص څه شی دی، او که درته وایي چې پښې نوم څه دی نو یعنې ستاسو نوم څه شی دی. او اکثرا موږ نه ګډوډ کیږي که یو څوک درته وایي چې ستاسو نوم څه دی نو موږ خپل هماغه عادي نوم ورته وایو، تخلص نه وایو. نو ولې خو مشابه دي، نو دلته نوم ورته ویل کیږي، نوم یعنی تخلص. دا تاسو متوجه شئ. او بل je suis afghan، زه افغان یم. که یو څوک فرانسوي دی je suis français، یو څوک ایرانیان دی ایرانی دی je suis ایرانیان، او ایتالیایی دی وایي je suis italien. j'ai 40 ans، زه 40 کلن یعنی 40 کاله عمر لرم. j'habite à Strasbourg، او زه په استراسبورګ کې اوسیږم. یو څوک په پاریس کې اوسیږي j'habite à Paris. یو څوک مثلا په لیون کې اوسیږي وایي چې j'habite à Lyon. ښه اوس دومره تاسو پوه شئ چې مذکر ته افغان داسې راځي، او که مؤنث وي بیا یو او په آخر کې اضافه کولی شي که څوک مؤنث وي. نو دلته تاسو څو شیان متوجه شئ. ما وویل چې دلته نوم او پښې نوم دی. افغان نشنالیتی دی، او دم اژ او ستراسبورګ ویل. نو کله چې تاسو خپل ځان یو چاته معرفي کوئ خپل نوم تخلص وایي، خپل ملیت وایي ورته، او خپل عمر تاسو هغه ته وایي چې څو کلن یاستئ او چېرته تاسو اوسیږئ. یو ځل بیا زه تکراروم سو پریزانتې یعنې ځان معرفي کول. je m'appelle جمیلی جاوید، زما نامه جاوید جمیلی دی. je suis afghan، زه افغان یم. که څوک ایرانی دی وایي je suis ایرانیان. j'ai 40 ans، زه 40 کلن یم یعنې زما عمر 40 کلن دی. j'habite à Strasbourg، زه په استراسبورګ ښار کې ژوند کوم. یو څوک په پاریس کې ژوند کوي j'habite à Paris، j'habite à Lyon، j'habite à Mulhouse. نو دا و معرفي. زه تخته پاکوم او یو څه نور هماغه د معرفي په اړه یو څه جملات نور لیکو. داسې کوو چې سوال لیکو او د هماغه سوال جواب بیا ورکوو. ښه ملګرو دلته یو څو مثال سوالونه ما لیکلي دي. هماغه اوس هم درس هماغه د پریزانتې په اړه دی، یعنې سو پریزانتې څنګه ځان معرفي کوو. comment vous vous appelez، د دې دا معنی دی چې ستاسو نوم څنګه دی، ستاسو نوم څه دی. که تحت لفظي ترجمه وکړو comment vous vous appelez یعنې تاسو خپل ځان څنګه بولئ، څنګه غږئ، غږ کوئ. نو comment vous vous appelez ستاسو نوم څه دی، دا مونږ د دې هدف دا دی چې تاسو باید دوی ته ووایئ چې je m'appelle جمیلی جاوید. ولې چې دلته کله چې دا پوښتنه کیږي comment vous vous appelez هدف دا دی چې دوی غواړي چې ستاسو نوم او پښې نوم نه آګاه شي، ستاسو نوم او تخلص نه دوی آګاه شي.
نو je m'appelle جمیلی جاوید. جمیلی شما تخلص دی او جاوید زمان نوم دی. خب نو quelle est votre nationalité؟ یعنی تاسو د کوم ملیت هستی؟ نو جواب چی شی دی؟ چې je suis افغان. او که زنانه وي بیا یو او په آخر کې اضافه کی. زه افغان یم. او که یو څوک ایرانی وي je suis iranien. او که ایتالیایی وي کولی شي وایي چې je suis italien. نو د دې سوال هدف دا دی چې دوی غواړي چې ستاسو ملیت نه ستاسو ناسیونالیتي نه آګاه شي. تاسو دې ته وایي چې تاسو د کوم ملک تابعیت یا ملیت لرئ. Quel âge avez-vous؟ تاسو څو کلن هستئ؟ J'ai 40 ans. یعنی زما عمر 40 کاله دی. په دې سوال کې quel âge avez-vous تاسو څو کلن هستئ هدف دا دی چې دوی ستاسو د عمر د ستاسو د âge یعنی عمر په اړه غواړي چې معلومات واخلي. او بل سوال où habitez-vous؟ چېرته تاسو ژوند کوئ؟ J'habite à Paris. د مثال په ډول زه په پاریس کې ژوند کوم. J'habite à Strasbourg. J'habite à Lyon. J'habite à Mulhouse. J'habite à Toulouse. نو کله چې داسې پوښتنه کیږي چې où habitez-vous غواړي چې دې نه پوه شي چې تاسو په کوم ښار کې یعنی دغه ښار نوم تاسو ماته وایي چې تاسو هلته ژوند کوئ. نو où habitez-vous؟ J'habite à Paris. J'habite à Strasbourg. یو بل شی ته تاسو متوجه شئ چې دا دلته چې لیکل شوي دي comment vous vous appelez دا سوال داسې هم تاسو نه پوښتنې کیدی شي چې vous vous appelez comment دا هم یو معنا لري. comment vous vous appelez vous vous appelez comment دا هم یو معنا لري. او همدا comment vous vous appelez comment او comment vous appelez-vous داسې هم دا سوال مون کولی شو. comment vous appelez-vous یعنی دا درې والا سوالونه هدف همدا دی معنا یې دی چې ستاسو نوم څه دی. comment vous vous appelez vous appelez comment vous appelez-vous ټول معنا یې همدا دی چې ستاسو نوم څه دی. یو څو نوره مثالونه کار کوو. ښه ملګرو تاسو اکثر دې سوال سره مواجه کیږي چې quel est votre nom. نو دلته په دې سوال کې تاسو نه غواړي چې تاسو خپل تخلص ووایي. quel est votre nom دلته تاسو متوجه شئ چې دا est تلفظ کیږي ټول ویل کیږي یعنی est تاسو نه وایي. quel est votre nom؟ mon nom est جمیلی. تاسو داسې هم ویلی شئ چې je m'appelle جمیلی خو اکثرا je m'appelle په هغه وخت کې راځي چې یو څوک تاسو نه پوښتنه کوي comment vous appelez څرنګه چې مخکې موږ دا پوښتنې وکړو نو هلته بیا تاسو خپل پوره نوم وایي ځان پوره معرفي کوي. je m'appelle جاوید یا جمیلی جاوید. نو که پوښتنه شي چې quel est votre nom؟ mon nom est جمیلی. اکثرا بعض ځایو کې چې تاسو په تلیفوني یا یو چېرته ځئ تاسو غونډې واخلئ نو هغوی وایي چې د غونډې په کوم نوم زه ثبت کوم quel est votre nom نو تاسو خپل نوم ورکړئ. اکثرا تاسو نه پوښتنې کوي چې comment ça s'écrit څنګه لیکل کیږي یعنی تاسو لطفا ماته یو په یو ووایئ. نو په دې صورت کې باید زه ووایم مثلا ما نه که پوښتنې شي quel est votre nom زه څه وایم mon nom est جمیلی. comment ça s'écrit بیا په هغه صورت کې زه وایم J A M E L E یعنی دوی غواړي چې تاسو خپل نوم سپیل کړئ حروف یې ووایئ چې په حروف تاسو ووایئ. او بعض خلک وایي comment ça s'écrit او بعض خلک کیدای شي تاسو ته ووایي چې vous pouvez épeler دا هم هماغه معنا لري چې کولی شئ چې خپل نوم سپیل کړئ. تاسو نه پوښتنه کیږي quel est votre nom؟ je m'appelle mon nom est جمیلی. vous pouvez épeler oui
جی ا ام ای ال ای. او تاسو متوجه شئ چې ای همدا چې په انګریزي موږ ورته آی وایو د غټه حروف داسې هم لیکل کیږي او باز خلک یوازې همداسې هم خط لیکي دا هم هماغه غټ حروف دي او که واره حروف بیا ولیکو داسې یو نقطه په سر لري دې ته تاسو متوجه شئ یو او بل دلته چې موږ هماغه پخواني سوالونه و چې comment vous vous appelez تاسو دې ته متوجه شئ چې دلته د اس تاسو خو په وو کې نه تلفظ کوي خو څرنګه چې اس نه بعد د کومه حروف چې یا کومه کلمه چې راغلي دي د واول حروف نه شروع شوي دي یعنی ا نو دا اس ز تلفظ کیږي comment vous vous appelez نو دلته تاسو دا ز تلفظ کوي ز comment vous vous appelez دلته په دې حالت کې او دا هم تاسو متوجه شئ چې او اس تی یعنی ای quelle est votre nationalité ستاسو ملیت چې شی دی نو دا ای تلفظ کیږي دلته او habitez-vous تاسو متوجه شئ چې اش چې دی په فرانسوي کې بې صدا حرف دی سایلنس دی نو دا تاسو نه تلفظ کوي تاسو نه وایئ چې او habitez نه او habitez دا بالکل تاسو اګنور کوي یعنی بالکل تاسو دا په نظر نه نیسئ انا شروع کوي او habitez-vous یو او بل دلته j'ai 40 ans تاسو نه وایئ چې مونږ خو لیکو مثلا ژ یعنی د دې معنا دی چې زه نو زه مونږ څنګه لیکل چې ج نو تاسو دلته ج نه لیکئ د څرنګه چې د پسته د فعل چې دی ای د واول نه شروع شوی دی نو د ای مونږ حذفوو او دلته یو پسرف یو کامه لګو نو دا دې لپاره دی د دې موضوعاتو لپاره بیا په بل درسو کې تشریحات ورکوو او یو څه نور موضوع تاسو وګورئ اکثر د حرف سره مواجه کیږي د او دی دوه نقطې په سر لري دې ته تخیما ویل کیږي یعنی او تخیما مثلا د یو چا په نوم کې د او دوه نقطې سره راځي نو تاسو وایئ او تخیما یا که داسې وي نو تاسو وایئ اکسان ایګو او که دغسې یو اکسان ولري نو دې ته اکسان ګراف ویل کیږي او بل که د او په سر همدغه د خولۍ یا شاپو په سر یو په شان یو علامه وي نو دې ته اکسان سیرکمفلکس یا شاپو ویل کیږي نو دا و زموږ نننی درس د سو پرزنتې په اړه موفق اوسئ